السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یوه مسئله چې مسلمانان ورونه په ودونو کې دا پټاقۍ چې ډزوي یا یې خرڅوي یا یې اخلي، دا په شرع کې څرنګه ده؟ نو علما لیکي په کتابونو کې، مثلا په فتاوا الهندیه المعاصره کتاب کې بيع المفرقعات يعني العاب الناريه الصغيره، په فتاوا رحیمین نقل کی ان اطلاق المفرقعات هو من مظاهر اضاعة المال ومن اشکال التبذير. یعنی دغه پټاقۍ اخیستل په ودونو کې یا په خوشحالیانو کې کچیرته دا قیمت یې ډیر وي، اذا كان المفرقعات غالية الثمن فتدخل في باب الاسراف المذموم. بیا اسراف دا مذموم دا ناروا او حرامه ده، اخیستل یې بیا ډزول شرعا جواز نه لري، ځکه دا اسراف ده. وإذا كانت المفرقعات غير مكلفة الثمن ولم تؤذي عامة الناس فبيعها واستعمالها هما خلاف الأولاد. که پیسې ډېرې جګې پیسې نه وي، یعنی ارزانه وو، او بل دا د عامو مسلمانانو ته په اذیت هم نه رسېده، بیا یې بیع او استعمال دواړه جایز دي، خو خلاف الاولا ده. یعنی جائز خدا خو خلاف الاولا کار ده. نو الله دې وکي، او خصوصا اذیت خو ډیر خلکو ته پکې رسیږي. ډیر کرته د مسلمانانو ودونه وي، نیمه شپه مسلمانان ویده وي، دوی ډزې پې باندې کوي، نو خلک د خوبه باسي. الله پاک مروغ جوړ لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یوه بله مسئله چې ډیر مسلمانانې خویندې د سرو زرو یا د سپینو زرو غاړکۍ اخلي، یعنی معنا داسې یو شی چې په غاړه کې اچوي، چې قلاده ورته وایي عربۍ کې. نو بیا دغه غاړکۍ چې دي په دې کې دوی د الله نوم نقش کړی وي، دوی ورته اسم الله وایي. نو دغه استعمال څنګه ده او بیع یې څرنګه ده؟ یو عالم کتاب جوړ کړی ده د مونږ د هند علماونه، الفتاوا الهندیه المعاصره في النوازل المعاملات الماليه. نو په دغه کتاب کې لیکلي چې د دغه قلادې او غاړکۍ او د هار خرڅول جواز لري چې الله نوم پکې لیکلی ده، خو هغه څوک چې استعمالوي نو هغه چې کله بیت الخلا ته ځي دا ښځه، نو باید لري کی، یا مثلا چې څملي نو خو د الله نوم یو قسم بیزتی غوندې کیږي. ښه خبر دا ده چې دغه خویندې چې دغسې غاړکۍ استعمالوي باید استعمال نه کی، ځکه د الله نوم پکې ده، نو بیا دا یو قسم د دې بی احترامي و بی عزتی کیږي. بيع قلادة عليها اسم الجلالة جاء في الفتاوى اللديانوية أنه يجوز بيع قلادة منقوش عليها اسم الجلالة، ويكون إثم عدم احترامها على مستخدمها في حال لم يخلعها عند الدخول بيت الخلا وليس على بائع القلادة. علیکم. د ګروپ ملګرو دی ما ټلیفون خرابه سوی او پوښتنې چې تاسې کړي هغه ټولې حذفې سوي دي، نو که تاسې مو پوښتنې بیا وکړئ، الله مو جوړ لره کامیاب اوسئ.